یو د هغې مسلونه چې په رمضان مبارک کې بار بار د هغې نه تپوس کیږي د هغې په باره کې چې آیا موږ د امام سره تراویح پوره وکړو او که نه د خپل ویتر کله چې تراویح ختم شي بیا د امام نه لاړ شو ویتر بیا ځان له وکړو. جواب دا د عزتمند ده چې دا بالکل جایز ده چې ته ویتر وروسته وکړي، امام سره تراویح وکړي او ویتر وروسته وکړي، دا جایز ده. لیکن بهتر او افضل دا ده چې ټول منځ د امام سره ختم کړي، حتی ویتر هم د هغې سره وکړي. وجه دا د یو حدیث کې راغلی، صحیح حدیث د امام نسائی وغیره نقل کړی دی. او وګد حدیث دی په آخره کې دا دی، نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوس کوي، بیا ورته د الله پیغمبر فرمایي ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف. وای کله چې یو سړی د خپل امام سره منځ وکړي، نفلي منځ دی نه مراد دی، تر دې چې هغه واپس شي ټول منځ ختم کړي، حسب له قیام لیلتین، د انسان دپاره دا ټوله شپه قیام اللیل کې حسابېږي. یعنی تا چې هغه سره ټول منځ پوره کړو، دا ټوله شپه چې دا د ماښام نه شروع کېږي، ماښام اذان نه تر سهار اذانه پورې، دا ټوله شپه ستا په قیام اللیل کې حسابه شوه. د دا غټه فایده شوه که نه؟ ته خو ټوله شپه، موږ او تاسو خو ټوله شپه قیام اللیل نه کوو، خو څه حساب یې کې. او که د امام سره د تراویح او ویتر دا وکړل، نو دا ټوله شپه دی په قیام اللیل کې حساب شو، لکه دا ټوله شپه چې تا نفلونه کړي دي. نو افضل هم دا ده، بهتر هم دا ده چې د امام سره ټول منځ خلاص کړي، حتی ویتر هم ورسره وکړي. خو که یو ورور نه کوي ورسره، ویتر ورسره نه کوي، ځان له کوي، جایز ده، جایز ده، ګناه پکې نشته. خو افضل دا ده چې ټول شپه د قیام اللیل کې حساب شي.